کرکټ خو به تاسې کوئ یا به د کرکټ مینهوال یئ، خو تاسو ته به د دې شي پته نه وي چې کرکټ صرف یو کیل نه دی، کرکټ یو بزنس هم دی. ځکه دا اوس چې کوم د یو څو ورځې مخکې T20 ورلډ کپ تیر شو، تاسو ته پته شته چې ICC په دغه T20 ورلډ کپ کې هر یو هیواد کرکټ بورډ ته د هر یو ملک کرکټ بورډ ته لکه افغانستان، پاکستان، انډیا دې ته یې څومره پیسې ورکړي، تاسو ته به دا پته نه وي. خو زه درته په نن ویډیو کې دا ښیم چې هر هیواد کرکټ بورډ ته د ICC له طرفه څومره پیسې میلاو شوي. د ICC آفیشل ویب سایټ په مطابق دغه کم ټورنمنټ چې یو څو ورځې مخکې تیر شو، په دې کې ول 100 ډسټریبیوټي ټیمونه یعنې 100 ټیمونه په دغه ایونټ کې حصه اخیستې وه، او په دغه ایونټ کې په دغه ټورنمنټ کې ټوله خرچه راغلې ده 11.25 میلیونه ډالر خرچه راغلې ده په دا، یعنې دا 100 ټیمونو ته یې دومره پیسې ورکړل کړي دي. اوس تاسې خپله حساب وکړئ 11.25 میلیونه ډالر چې دا څومره افغانۍ جوړیږي یا دا څومره پاکستانۍ جوړیږي. خو هر هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ ته چې څومره پیسې ورکړل شوي دي هغه زه درته ښیم. په دې کې چې ټولو نه زیاتې پیسې چاته میلاو شوي دي هغه د انډیا، ځکه چې انډیا فاینل ګټلی دی، هغه ته ټولو نه زیاتې پیسې میلاو شوي دي. 2.6 میلیونه ډالر انډیا ته میلاو شوي دي. په دوام نمبر دی نیوزیلینډ چې هغه فاینل ته وتی و، هغه ته میلاو شوي دي 1.4 میلیونه ډالر، او دا تاسې پاکستانۍ ته یا افغانۍ ته واړوئ نو دا څومره غټې پیسې کیږي. دې نه بعد میلاو شوي دي ساوث افریقې ته 1 میلیون ډالر میلاو شوي دي. همدغه شانې دا لیست تاسو ته ښکاري، خو ځکه تاسو ته وښیم چې پاکستان ته میلاو شوي دي 15,22,000 ډالره، بیا هغې نه بعد افغانستان ته میلاو شوي دي 3,98,000 ډالر، او دا تاسې د مختلف لیست لیدلی شي چې په دې کې مختلف ملکونو ته څومره میلاو شوي دي. اوس دا پیسې خو وې چې نیمو ته کمې نیمو ته زیاتې ځکه میلاو شوي چې هغوی څومره میچونه ګټلي وو، کم لیول پورې رسېدلي ول، د هغې په مطابق باندې د ICC له طرفه هغوی ته هغوره پیسې میلاو شوي وي چې کم ما تاسو سره شریک. خو په دې کې څه پیسې داسې دي چې هغې ته بیس پارټیسپینټ ویل کېږي، یعنې 2,25,000 ډالره دا داسې پیسې دي چې دا به هر ټیم ته میلاو کېږي، یعنې چې هغه کله د ICC په ایونټ کې انټري واخلي هغه میچ ته هغه ټیم کرکټ بورډ ته به دا پیسې په هرې طریقې میلاویږي، که هغه میچ وګټي یا یې ونه ګټي. نو ځکه خو تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې ویلی چې دا کرکټ صرف یو گیم نه دی، په دې باندې پیسې هم میلاویږي. د ویډیو مقصد مې همدا و چې د کرکټ کتلو سره سره د کرکټ شوق کولو سره سره تاسو ته د کرکټ بزنس ماډل هم په پته وي. اوس تاسو نه په کمنټ کې پوښتنه دا ده چې د ICC څومره خرچه وکړه 11.25 میلیونه ډالره، یعنې په 100 ټیمونو باندې چې دا دومره پیسې تقسیم کړلې. تاسو راته په کمنټ کې دا ووایئ چې ICC سره دغه پیسې خپله د کم سایډ نه راغللې.